بدکارونه خو خصلت د مشرکانو دی. الله فرمایي چې اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. منځ کوئ د مشرکانو نه مه کېږئ. معلومیږي دا چې منځ نه کول خصلت مشرکانه دی او منځ کول او بیا بد نه پرېښودل نو بیا منځ نه شو. کعبې نه راغلې یو سړی حج ته تلو نو چاله په سود پیسې ورکړې. چې حج نه راغی هغه سړي ولا خپلې پیسې ورکولې ویل یاره اوس خو حاجي شوې. ورته ویل دې سره د حج څه کار؟ نو زه ورپسې په جرګه بوتلم. ما ته ویل ملا صاحب په ارام کښېنه دا د کاروبار خبرې دي دې کې د ملیانو څه کار دی؟ پیسې راوړاوې دا سړي. نو ما ورته نور څه نه وی خو یو دوه شعره مې ورته وویل چې بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد. بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد. چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی. چی بیرون خانه کردی وی د کعبه طواف تلارمان آواز را توشو چی بار دی سا دنیا پلی تکڑا چی اسلا حرم ترالی. بزمین چو سجدہ کردم زمین دا برآمد. بزمین چو سجدہ کردم زمین دا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کردی. وہ پزمکہ میں چی سجدہ اکڑا دی ازمکی رات آوازو چی زدی پلی تکرم چی دا دریا کارے سجدے پا ما لگئے. ازمکی رات آوری چی زدی پلی تکرم زتا استا ایمانی وائن عزیزانو دا ازمکا ندا تاسو چی پا گرزو دام حس لری دا جندہ دا وقیامت کے بعد ازمکم حرکت کے راشی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها. طول دفعین چی دی پزمکا کے اب بار روغن. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ده مثقال ذره مثقال ذره دیتا وی لکه د دروازی پا دی چوندی کی چه نور لگی داغی دنن او گوڑای دی نور تا ذرات گرزی لاسی تا ہوا کے ذرات گرزی دیتا دا مثقال ذره وی. اللہ وی دا مثقال ذره عمره نیکی او بدی بدی مرانا لاندے باندے نشی دا مثقال ذره وی. اللہ اس دنیا دیر اللہ لارا دیر اللہ ریلا. قرآن چی ریلی دی چی سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. پا دی ازمکہ کی اگر زی او پا دی کائنات کی ریسرچ چکئی پا دی اسلیم عمل چی دی من جرمنی و امریکہ کئی لگیا دی تامن مرا مندن چرتا دی سری زامن اس کزا ملائم کزا دی سری زوی یعنی دمی بم ویلی چی دی ملای اسلام نمانم پا پاکستان کی دلته یو دمه دا غي ویلي دي چې د مدام اسلام زنه منو او د دغه دمه نکاح نن د تړلې ده منای دا کې دې شي کدل ته دې مړشو جنازه به هم زکو. اوس په دې د ملک دمه تم دا جرأت حاصل شو چې هغه ول د بلا اسلام زنه منم او هغه دمه ستا د ملک معززین ته غړي او معززین ته غانې کوي او معززین ته پټلی راځي او ستا د ملک معززین چې بیا ورته په ډېر شوق ناز یا ستاسو ملک دا زمون ملک دی چې د پاکستان دغه یې هغه پیدایش ورځې ده که د څه بلا ورځې ده جوړېدو ورځې ده. نه ملیان په جماعتونو کې مونږ کښېني چې ختمونه وکوي. خدای پاکستان تخت و بخت برقرار لري. مونږ یې وایي چې پتو په اوله چېرته اوقاف والا دی ورجی ورجی پخکریو دا غمل نن دمیم را پاسی دی چیز دا مولا اسلام نمانم. خلق خوئی کنا معزدین خوئی
لیکن دمون دا جرت په پاکستان د نواز شریف په حکومت کې پیدا کړ چې دمرا پاسی او غوي چې د مولا اسلام زنه منم لعنت ته پاغه مولا نه چې دینه پس بم د نواز شریف د حکومت حمایت کوي دمرا و نکارو شي ته سړی ایکسپلینیشن کال کې د دې ډېر ایکسپلینیشن کال کول پکار دي چې زه د مولا اسلام نه منم د مولا اسلام خو د رسول الله اسلام دی د مولا اسلام خو قرآن دی د مولا اسلام خو حدیث دی که سره دا اعلان وکړي چې د پاکستان نه منم نو کنټمپټ اف پاکستان کې جیل ته او جهنم ولا ځای کې او دغه اعلان وکړي چې زه د خدای اسلام نه منم او قرآن نه منم تر اوسه پورې د هغې ایکسپلینیشن ولې نه دی کال شوی نن ستا ملک شو او په دې وطن کې تاسو اوسېږئ اوس هم بیا پرتوغاښونه سست کړي دي په پوه شي په خبره پرتوغاښونه هم سست کړي دي چې خدای بیا د الیکشن اعلان وکړي چا یو د سړي مور چې دویم میړونکي هغې ته څه وایي ټول وایي پلندر نو مونږ بیا ځان لندر نور پلندران خوښ کړي دي او پرتوغاښونه هم سست کړي دي یو وایي زه به دا پلندر ودروم بل وایي زه به دا پلندر ودروم بل وایي زه به دا پلندر دغه خرقې کتې بیا بدلېږي او په بل روټ کې دا ستا وطن دی یا دا قوم دی په کومو سړکونو چې د شاهانو رهګذر دی په صدر کې وګوره په مال روډ او فورډ روډ او صدر روډ باندې چې د ښځو او د ایرړو ګډو رهګذر دی میاشت کې په 2 ځله فري میکس اچولی کېږي او په کومو سړکونو چې مونږ ونیکو سډبو رهګذر دی 24 घंटे په څښا اوبو کې ځي راځي هغې نه بعد هم دا دلق قوم به د دې خلکو نامه قسم په خدای دی چې زه د دې ښځې او لوڼ هم پرېږدم دا هغه دلیس او بې غیرت خلک ما چې ویلې مولانا لاهوري رحمت الله علیه ویلي چې لاهوریو تم بے دین ہو اور بے دین مجھے ہیرا منڈی کے کنجریوں کے بچے نظر آتے ہیں تم ہیرا منڈی کے کنجریوں کے بچے ہو اور تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں افغانی سے بورتا ہوئی چاہ قبریں آگ کی تندوریں سنگدی رازا تانگا کی کینو لو دا لاہور دیرے تے بوتلو اور پدی مخی ورطا لاس ہوالو ویلو گروز دے دیرے تا افغانی سے پا دولا کا خلقو کی قرآن اخڑو چاہ دیرے تا میوکت دا ہر قبر نا دا اور لندے راوت ستاسو قبرو نا دا اور تنورو نا دی جنت ما بندی کساڑا بھی امام چھ دے پہ قبر دو گئے جی خدای پاکے ہوا آڑا جن اتو آڑا جنت ورکی مون بندی کساڑا ورطا دا دے دلل اتو آڑا جنت ورکی خدای پاک دا دا سپی پا مرگ بھی دا سپی پا مرگ دا دی مرگم دا سپو پشان دی عزیزانو صراط مستقیم فرعون قوم پریخے دے نو اللہ دا قوم پریخ دسی پریخی لی چه د ځان تماشې به وکړي تماشې به د ځان وکړي الله او دا غلار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا او دا غلار اغا دې پرېښې ده نو خدای ته پرېښې نن مونږ لګیایو مونږ په ګډو وډو سره زه اسلام د غلام اسحاق او د نواز شریف نه غواړم زه غلط کار کوم پیغمبرانو چې کوم لار او طریقه و د اسلام په ملک کې دراوستو هغه لار مونږ پرېښې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اسلام چرته راوستی و په خپل کور کې د غار حرا نه چې راغی نو اول اسلام یې په خپل کور کې راوستی و بی بی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها اول مسلمانه کړې دا وه پیغمبر د اسلام ابتدا اول د خپل کور نه کړې و او د خپلې بیبي نه یې کړې نن زما ښځه د چیلای په شان په یو پوله منډې وایي لور مې په بله پوله منډې وایي زوی مې په بله پوله منډې وایي او زه اوازونه کوم چې اسلام راوله که نواز شریفه پلانې راوله په دې تاسو دوکه کوم پیغمبر ته پکار و چې زمانه د نبوت کې نبوت په کوم ورځ په غار حرا کې ملاو شو قیصر و کسرا نه مطالبه کړې وه چې اسلام راوله په ملک هغه د قیصر و کسرا نه مطالبه د اسلام نه وکړې هغه اسلام ابتدا د کور نه اول اسلام په کورونو کې راولي په کورونو کې نن زمون کورونه چې دی هغه د بېدینۍ اډې دي د الله د دشمنۍ اډې دي د جناب محمد رسول الله د دشمنۍ اډې دي زمون کورونه ناول اسلام به په کور کې راولي هغې نه وروسته به اسلام بیا په ملک کې راځي
نن زمون کورونه تباه دي. په کم کور کې چې شپه ورځ دبلې او باجې غږېږي، په کم کور کې هغه کورونو کې اسلام مسله خدا ده. اوس اهدنا الصراط المستقیم ټکي د منځونو نه وباسئ، دا مه وایئ خدای ته، ځکه چې دروغ وایي. پیغمبر فرمایلی دي چې لا یجتمع امتی علی الضلاله فإن اجتمعت امتی علی الضلاله فانا بریء منهم وهم بریئون مني. زما امتیان دی په داسې ځای کې نه را جمع کېږي چې کوم ځای کې ګمراهي کی، دوپړی غږېږي، باجې غږېږي، دمې ګډېږي، ډمان ګډېږي وغیرہ. زما امت جواری کېږي، شراب څکلی کېږي. زما امت کې داسې ځای کې نه را جمع کېږي. فإن اجتمعت امتی علی الضلاله، که زما امت په داسې مجلس کې را جمع شو نو فانا بریئون مني وهم دوی زمانه بیزار دی او زه د دوی نه بیزار یم. دا زما امت نه دی. اوس به ځان ته وګورئ ماما، زه به هم ځان ته ګورم، تاسو هم ځان ته وګورئ چې زمونږ هره شپه ټول کور دمتوب ته را جمع یې که نه، نو چې هره شپه هر یو کور ټوله شپه په دمتوب تېروئ. پیغمبر وایي زه خو در نه بیزار یم. الله دې امان راکړي چې پیغمبر د چا نه بیزار شي نو خدای به مرګري شي. نو الله هم دې قوم نه بیزار دی او پیغمبر هم ته بیزار دی. نو دا قوم مسلمان هم پاتې دی که نه؟ خبره په دې کې ده. تیره جمعه ما ته چا وي مولانا صاحب ته داسې باریکې خبرې راوباسي چې اوس مونږ د وس نه باري. مال خبره دې د وس نه بار نه ده، ښځه دې د وس نه بار، هغه ځان سره للی ګرځئ. مال خبره دې د وس نه بار نه ده، ښځه دې د وس نه بار. څوکو زمانه داسې نه، څوکو په ځان یې سوره وه، ته ورته خرشه په ځان سوره که او ګرځوه یې. زه څه وکړم؟ زه ستا دپاره قانون بدل کړم، اسلام بدل کړم. دا خو د پاکستان د ضیاءالحق شریعت بل نه دی چې پکې هیڅ هم نه و، ډنډورې غږولې و پکې هیڅ نه، او نغارې غږولې، او کلیر کټ آرډر دی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ادخلوا فی السلم کافة، چې اسلام نو مني نو په ټول اسلام کې به ننوځي. ټول داسې به نه کړي چې کوم شی ستا طبیعت مني هغه اسلام دی، چې ستا طبیعت نه مني هغه اسلام. اوس خفه نه شي، منزل هم تشریف راوړی دی، ستاسو ډېره مهرباني ده. اوس ستا طبیعت دا نه مني چې زه دا ږیره پرېږدم. او پیغمبر ویلي دي چې اعفوا اللحى وقصوا الشوارب. اعفوا اللحى، ږیرې پرېږدئ، پیغمبر ویلي. او موږ ته تاسو هسې ټرایو کوئ او ږیرې خریلي کور ته چې لاړ شي ښځو ته وایي چې زه لږه ږیره پرېږدم. ږیره پرېږدم دا څه کوي؟ عمر ته دې وګورئ ږیره ږیره پرېښوده بوډاګانو به بوډا خدای کور وانکړه چې ږیره پرېږدي، چې په بوډاتوب ږیره پرېږدي هم چې دا سر مې ترې غوڅ کړی. وجه چې هغه خو د بدې ورځې د منګو پرېوتو کوزې را ډکوي، هر شی په ځوانۍ کې خو کومو ځوانانو چې ږیرې پرېښي دي تاسو وګورئ څومره ښکلي څومره ښه ښکاري. اوس پیغمبر ویلي دي، د پیغمبر د مینې تقاضا څه ده؟ د مینې تقاضا یې دا ده. یو صحابي راغی پیغمبر په مخ، یا رسول الله داسې عمل راته وښایه چې زه په جنت ته لاړ شم او تا سره په جنت کې نږدې اوسې. نو دی ورته څه وکړي؟ پیغمبر ورته وایي چې پنځه لمونځونه کوه او فاستقم، په دې قایم اوسه. دا سړی روان، والله لا ازيد على هذا ولا انقص. خدای مې دې قسمي که په دې پنځو لمونځونو نه څه زیات کم او نه پکې کم، نفلونه یې پکې کم. د پیغمبر الفاظ دا وو چې پنځه لمونځونه کوه. زه چې نور هر څه ونیسم، چې دا وایي چې پنځه کوه، والله که نه تې زیات کم او نه تې څه کم.
پیغمبر صحابه ته وی چې د په خپل وینا کې دومره صادق دی که څوک وایي چې ما په دنیا کې جنتی سړی او کته نه د شکل ته دا عالم نه دی ته وایي یو صحابي راغی حدیث واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الطيب والضباء پیغمبر خوشبوئی سره محبت ډیر زیاتو والضباء او د کدو سره کدو ډیر کله کله د کور والا سره کار کولو کدی پر کولو نره نره راته جدا نره ولې پې کوي او یوازې موږ خو نه خو چې لږه خوروان په ټول کو نسته موږ خو نه گاوند کې گاوندیان نو صحابي وي چې په خدای قسم چې زما د محبوب کدو خو چې زاړو بل شی ونه خور په ټول عمر کې بل شی ونه خور سوا د کدو د عشق د عالم عزیزانو پیغمبر ویلي دي چې دا کارو خزه درته وایي زمانه درته وایي وخت درته وایي معاشره درته وایي چې نه مړه کله وایي ځان ته وګورئ د دې خاطر بیا څومره دی خاطر ګیره دې پرېښوه سپین پکې ولګېد او مړ شو پیغمبر فرمایي چې ان الله یستحیي من ذی الشیب المسلم الله وی چې سپینګیره به په قیامت کې دوزخ ته لېږم نو ماله به د سپینو ډکو نه حیا راځي خدای وی زبته حیا دا د پیغمبر فرمان یو صحابي مړ کېږي ګیره لا توره ده سپینه شوې نه ده یا الله دا حدیث اورېدلی دی وصیت یو کو چې زه مړ شم زما دا ګیره په وړو سپینه کړي هغه وخت کې خو دغه نه د غریبانو ښځې ګورم چې دا نوټونه یې سره کړي زه په دوکان کې نور شم کله کله راشي سودا له چې لاس ورکړې نه راوباسي نوټونه یې کړي تېره غوندې سړی به نه شم ښځو سره بل کار و حدیث کې راځي چې ښځه د پختی نه پیدا ده پختی کوک که یې نیغی ماتېږي او که یې نه نیغی کږه ده د پیغمبر دروغ ویلم جایز کړي دي چې ښځې سره که دروغ دی ملامت ټیک راوړه سوخي راوړه دا باید بلکل راغوښتي کراچۍ داسې براشي چې ته به سوړه څوکه په دې دوکه کوه را دوکه کوه زمونږ ښځې زمونږ یو استاد و الله ډېر بخي سهار سبق ته راغی خاندي خاندي مونږ یې داسې چې سبق یې نه شو ویلی مونږ یې څه چل دی ویل کور کې را سره هره ورځ جنګ وي ایله نن تېښ سر وایي چې سهار به مدرسې ته راتلمه راته به وایي چې راځې لږه دنداسه راوړه وی زه به چې تلم دومره به ستړی وم چې رانه به هیر شو چې دنداسه والم چې کور ته به لاړم په جنګ به واورېدم چې دنداسه دې رانه وړه وی نه مې راته وایي چې که نن دې رانه وړه نو خدای راستي که رانه کور ته راشي وی ما ورته وایي چې ښځې خبره واوره قرآن مې راواغستو چې په دې قرآن مې دې قسم چې زما بغیر د سرو شونډو نه م خوښه یې ځان ولې ته ازادۍ او تکلیف کوې چې دومره به مږې رامږې مږې رامږې بغیر د دنداسې نه مې م خوښه یې ویل هغې مو خندل ما مو خندل چې دې غمه شومه دغسې چل ورسره خو سټه او باسه کوئ چې دې دنداسې نه مې خوښه یې وایه ته پوه شوې رښتیا درته یم زمونږ یو اشنا و چېرته یو شعر یې ما نه اورېدلی ما ته یې ویې د لوی غم نه دې خلاص مال څه نه ویل کور والاو راته وی چې یو کپړه راوتې ده ماواله نوم یې دی ماواخله نو زمونږ ښځې چې بجا څه وي چې هغه ماواخله راواله یخو پنځه روپۍ نشته ماواخله ښځې راته وی چې ماواخله کپړه راوړه ما ورته وی چې ښځې دا نن دې څنګه جامې یو راته وی چې زړي ورته مې وی چې ځان دې زړو جامو کې جوړ کړه لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه په دې زړو جامو کې ښځې داسې ښکاري لکه په وران کلي کې د ګلونو باغ نن خو ما ته داسې ښکاري ویلې د ډېرې مینې نه راغاړې وته ویل ما چې مبارک شه او ترې راووتم ویل د لوی غم نه په دې یو شعر خلاص شو نن د سړو نه د باګړو دلګان دي ښځو د باګړو چشمې به ښځې تعالي کومې چشمې ریبین د ریبین چشمو قیمت ورشي پښتنه په آیات آباد کې په 2000 په 3000 په 4000 ریبین چشمې دا ښځو چې کومې په سترګو کړي دي دا ریبین دي دا زمونږ په سترګو خو د 200 روپیو چشمې دي که د نظر دي دا ریبین د هغې کې 3 قسمه رنګونه دا په 2-3 زره روپۍ کې
من قوم تبا دی د ښځو د لاسه او د جنکو د لاسه تبا دی. انټرنیشنل سکول دی په اسلام آباد کې انټرنیشنل. ورشي په دې خبر اخبار کې چې کوم مخزین راځي تاسو وګورئ چې هلکانو جنکو ته سال جوړ کړی دی. ښځو راته ټلیفونونه وکړي چې دا اخبار چې مونږ زلونه ګوري خو تباه شو. دا اخبارات دي ستا د ملک. اول دا بیان راکړه هغه چوک ستاسو وطن دی. ما درته وایي چې بیا مونځونه له را نه شي دلته. دا وګورئ دا غډمي فوټو دی او دا بیان دی. بیان یې څه دی؟ اسلام میں حلوہ کھانا فرض تو نہیں پھر یہ مولوی حلوہ کیوں اڑاتے ہیں؟ مولویوں سے ڈرتی ہوں نہ ان کا اسلام مانتی ہوں لا نہیں. روزی کمانا اسلام میں منع نہیں ہے. وہ دڈمی کار صحیح ادر کا پتا تھا وہ کزدہ کار کو میں روٹا اس دخل پہ منع نہیں نہ اکیلا منع نہیں. حکومت خانہ خراب کمانا تفوسو کی کیا تاسو پوش ہوگی معززانو خبر دادا چې ټول زبانی جمع خرچ کو نرا کې اسلام شتا نرا کې ایمان شتا. ایمان لفظ ترجمه زده کړئ. لفظ من ټول ځان ته ایماندار وایي. ایمان لفظ ترجمه دادا تصدیق ما جاء به النبی. پیغمبر چې کوم شی د خدای نه راوړی دی په کوم شی راغلی دی د هغې یقین کول په هغې عمل کول دې ته ایمان وایي. چې د چا یقین او عمل په دې هغې کې ایمان نشته. اهدنا الصراط المستقیم په ځای پاتې دی. نور خیر غواړئ په خدای قسم په خدای قسم چې ما کوم اولیاء او بزرگان لیدلي دي ما ته یې بچیا چغې ډېرې مه وه مرۍ مه ستړې کوه. دا دې وخت کې چې څومره مړه کېږي په کټ کې لا په کور کې پراته او په جهنم کې داخلي. زمونږ به دا حالي زمونږ به دا حشر په داسې ملک کې اوسېږو. داسې خلقو سره واسطه ده داسې خلقو سره روان. تاسو زما په دې خبره پوه شئ. که تاسو خیال وکئ په دې ملک کې یو لوی غوبل جوړ دی چې په هندوستان کې بابري مسجد چې دی هغه هندوانو شهید کړی. خلق خو جوش کې دي. زما ذهن کې یو بنیادی خبره ده چې یو مکان دی یو مکین دی. مکان خو پیژنئ دکان شو جماعت شو دا اوس مکان دی. یو مکین دی. مکین هغه شي ته وایي چې کوم په مکان کې اوسېږي. همیشه دپاره په مکان چې پیره ولاړئ نو هغه پیره حفاظت د مکان نه کوي. ځکه مکان عبارت دی د دیوالونو نه دروازو نه ځمکې نه وغیره. هغه پیره چې ده هغه حفاظت د مکین کوي چې کوم په دې مکان کې اوسي. که هغه مکین ده هغه مکان نه وځي بیا به په دې مکان چریم پیره ونه دري. تاسو صدر ته لاړ شئ. په صدر کې یو بینک دی چې هغې ته سټیټ بینک وایي. په هغه سټیټ بینک کې د دې ټولې صوبې دولت پروت دی او پیره پې د پولیس ولاړه ده. اوس دا پیره د پولیس چې ده دا د سټیټ بینک د دې دیوالونو حفاظت کوي او کنه د سټیټ بینک کې چې کوم دولت پروت دی د هغې حفاظت کوي. تاسو وایي اوس به ښه پوهېږئ په دې خبره. که دې سټیټ بینک د کمرو نه هغه دولت وځي نو بیا به پې پولیس پیره ورکړي. عزیزانو خبره اوږدوم نه. جومات یو مکان دی او د دې مکان مکین چې دی هغه قرآن دی. نو حفاظت په مسلمان باندې ضروري د دې جومات د دیوالونو ډېر دی او که د دې قرآن ډېر دی. بیا د قرآن کریم یو الفاظ دی کتابت دی نقش دی یو په هغې لیکلو کې احکامات دي. اوس د مسلمان قوم دپاره حفاظت او عمل او دین او ایمان هغه د قرآن د احکام په کار دی او که د قرآن د کتابت په کار دی. عزیزان موږ په یو داسې بدبخته دنیا کې او بدبخت ملک کې پیدا یو چې د قرآن کریم احکام چې دي هغه خو په مسلمان دنیا کې خپو لاندې پایمالېږي لګیا خپو لاندې.
د قرآن احکام ته څوک نږدې نه راځي، عمل پې نه کوي، دستور العمل یې نه جوړوي. او هندوستان کې جماعت هندوانو وران کړی دی، په هغې لوی غوبل جوړ دی. زه دا پوهېږم چې جماعت ورانول دومره ګناه نه ده. جماعت له چې کوم احکامات او قانون راغلی دی هغه مسلمان درگذر کول چې دی عظیمه ګناه دا ده. بیا د هندوستان بدل ته دلته په لارو کوڅو کې مونږ حالو 45 کاله وشو د یو کشمیر خبره ده. یو کشمیر په 45 کاله کې دې حکومتونو د یو کشمیر مسله حل نه کړه. هغه د مردار اډوکې په منځ کې پروت دی. تر اوسه هندي سره دا فیصله ونه کړې شوه چې دا ستا دی او که دا زما دی. عزیزانو د مسلمان ملک حکمران هغه دا خلق نه دي، نه دا خلق د مسلمان ملک د حکمرانۍ اهل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې قیصر کسرا ته خط لیکي. دا ورته نه وایي چې مال غنم راولېږه، مال جوار راولېږه، دا ورته نه وایي. ورته لیکي چې دا خط د محمد بن عبدالله د طرفه دی، زه پیغمبر یم، تاسو راشئ او مسلمانان شئ. سلیمان علیه السلام بلقیس بادشاہ ته خط لیکي. دا ورته نه وایي چې ته د شهر سبا بادشاہ یې، مال غله راکاو، مال دا راکاو، مال امداد راکاو، پلانې راکاو، جازونه راکاو، دا ورته نه لیکي. دا ورته لیکي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. انه من سلیمان، دا خط د سلیمان د طرفه دی. بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. راشو مسلمان شه، تما خپل علوم مکوه، زور ازمایی مکوه، راشو مسلمان شه. په دې یو خط بلقیس بادشاہ د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ و او هر جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج و. بلقیس را روانه شوه او سلیمان علیه السلام سره کېناسته، ورته وویل چې قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. ما دا دومره موده چې د غیر الله عبادت کړی او په ځان مې ظلم کړی، اوس مې په سلیمان په تا ایمان راوړو، خو لله رب العالمین، خدای دپاره مې در باندې ایمان راوړو. د مسلمان بادشاه عزیزانو کار دی. نن تاسو چې کوم مسلمان بادشاهان په کرسو په تختونو کېنولي دي، څوک پې نوکرۍ غواړي، یو څوک پې جوار غواړي، یو څوک پې ټیپر غواړي، یو څوک پې مولی غواړي، یو څوک پې سرباټینګن غواړي، یو څوک پې لارې غواړي، یو څوک پې کوڅې غواړي، یو څوک پې څه غواړي. دا مطالبه پاکستان چې نه کړل چې دا نواز شریف او غلام اسحاق چې ناست دی، دوی د خدای په غبرګ وړاندې کړي. دوی ته پکار دي چې د کافر ملکونو ته د اسلام دعوت ورکړي. نو عزیزانو دا یو لوبه ده، موږ کې د غیر ملکونو په اشارو باندې کېږي، د غیر ملکونو. او لیډرشپ چې موږ پاکستان کې کم دی هغه هم راکې وخت ګوري او وخت نه فیدالي او لوبې راکې کوي. تاسو خیال لرئ؟ نو دا بدبخت قوم دی څو پورې چې د دې خلقو په لاس کې لوبېږي ښه ورځ به نه وي. که هندي جومات وران کي دا دومره لویه بده خبره ځکه نه ده چې هندي ستا جومات مني نه، نو که ورانې کو خو ورانې کو. ستا دا هایوې سړک چې کراچۍ ته تېرېږي په دې لار تر کولاټه پورې ګورې څومره جوماتونه یې وران کړ. مسلمان چې جماعت وران کی ډېره ګناه ده، او که چې هندي وران کی مسلمان یې که ورانوي هغه خیر دی. لاره لویه کړه جومات وران کړه، لاره لویه کړه جومات وران کړه، دا ورته چا په خوله کوي. لارې له خو 200 لارې نور هم شته که نه، هغې له وجب پیدا شي، ملیان هم پیدا شي، فتوې هم پیدا. ملا خو هر څه له پیدا کړي. قسم په خدای دی چې امام حسین شهید کول هم یزید له فتوه ملیان ورکړې وه چې مړې که. پرون زمونږ دلته بله ورځ دلته جلسه وه د دې وزیر اعلی، د دې صوبې وزیر اعلی ده سره هم د بابري مسجد غم جلسه یې کړې وه. ملیان پکې وو. ملیان ووي چې ورونو داسې پاک مسلمانان په پاکستان په تاریخ کې نه دي راغلي لکه دا چې
چې بابری مسجد پاره جلسه وکړه پارام کېنی عقل در کې نشته کله بایسکوپ سره مړ پراته یو کله په لاره مړ پراته یو کله څه سره مړ پراته څه سوچ کوي څه عقل کوي خدای ته ګوري دغه یو لار د دې وخت کې زما په نظر کې زه په ایمان درته بعضې جلسو ته هغه ورځ مې جلسه کې وایي چې زه د یارې راغلی دا داسې بې غیرته قوم دی بیا سړی بدنامي دومره لقۍ به در پورې کړي چې جلسې ته رانه دی که نه وایه بس دی داسې نو د یارې لاړم خو چې لاړم نو ماله مې پې وګرځو نو ټول پکې لګیا او پاکېده مال پاکستان کې تاسو بابری مسجد به اله ګټئ چې په دې پاکستان د محمود غزنوي غوندې سړی پیدا کړي ٹھیک ده محمود غزنوي غوندې بادشاه په پاکستان راولئ ته بیا ګوره چې د هندوستان څه حال کېږي چې محمود غزنوي نشته نو په پاکستان کې راخرایلي راټول کړي دي په دې باندې تاسو هندوستان نه بدللی د جومات پاکستان مال د سړي د زوی حکومت راغلی نه دی نو هغه د هندوستان نه بدل څه وایي تاسو شرطیان وایي چې موږ توپ او میزایل اخلو په بیه او ورځو په د هندوستان که دې حکومت پرېښوي زما په دې مخ توکئ دوی به نه پرېږدي دا کې یېرېږي نو دې وجې نه عزیزانو یو لار ده دې وخت کې د دنیا لارې نه کابو کولی شي هغه د سرمایهدارو په منځ کې تاویږي را تاویږي د معتبرو په منځ کې تاویږي را تاویږي موږ نه بیزوګان او میلوګان جوړ کړي دي او ګډۍ را ګډۍ په هر طرف یې موږ ورته ګډېږو اوس بیزو میلی ته څه پته لګي چې دا مداري چې ډبډبۍ غږی چې ما نه به کوم قسم ګډه علي دا پته لګي نو دا قوم بیزو میلی دی او دا خلک چې دی مداریان دي چې په هر طرف یې ګډۍ یو لار ده صرف خدای دپاره هغه دا د تبلیغ والا بس دغه یو لار ده چې نه پکې د لیډرۍ شوق شته نه پکې د دنیا شته نه پکې حکومت جوړول شته نه پکې کرسۍ اغستل شته خو اول ځان مسلمان کی او بیا د بل د مسلمانانو کوشش زه درته په ایمان وایم زما زامن دي دې ډله کې چې ماسخوتن زه کوټه کې پروت یم د هغه زوی خبرې واورم چې مور سره او ورندارو سره او خویندو سره لګیایي او کوم تقریر ورته کوي نو د خدای عربونه شکرونه وباسي عربونه چې خدای دا زمانہ ځوانه لک او د دین خبرې دا د عقل نه بار نو عزیزانو په خپل هم دغه لار اختیار کوي او بچیم هم چې کوشش کوي په دغه لار کې ولګوي پخوا به خلکو د لورو دیکبال کولو د لورو پسې به ګرځېدی چې چېرته غلطه ونه ګرځي یا څه یا څه اوس چې زوی مې د کوره وځي کروڑونه فکرې ورپورې ونښي بایسکوپ نه به بچ کې که بیلیټ نه به بچ کې ویډیو گیم نه به بچ کې میوزک سنټر نه به بچ کې که د ګډېدو نه به بچ کې که د شرابو نه به بچ کې که د چرسو نه به بچ کې څه نه به بچ کې نو د چا اولاد چې په دې لاره ولګېدو د خدای عرب شکرونه وباسي اوږې دي تږې دي بربند دي خو الله دې د اولاد د فساد نه ساته چې اولاد دې خراب و په ژوندي جهنم دی چې هغه عمل چې هغه د زړه نه نه د زړه نه الله پاک پاغې باندې هیڅ فایده نه مرتب کړي که دا مونځ دړه نه نو نو الله په دې هغه فایده نه مرتب کوي چې کومه فایده مونځ دپاره خدای که دا حج د زړه نه نو الله پاغې هغه فایده نه مرتب داسې تمامې نیکۍ بظاهر والا چې د هغه نیکو متعلق په زړه کې قصد دا نه و چې دا کار زه دې دپاره کوم چې خدای پرې راضي شي په هغې باندې هېڅ فایده نه مرتب کړي عزیزانو دا مونځګزار تاسو وګورئ مونځونه هم کوي غلط کارونه هم کوي ظلم زیاتې هم کوي پردی مال هم خوري پردی پولي هم وهي پردی اوبه هم لري پردی فیصلې هم په شفت او په بډو باندې کوي قرآن وګورئ قرآن ویلي دي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ چې دی دا سړی د بدو کارونو نه منې کوي ته منځ کې او بدو کارونو نه منې نه شوې نو معلومېږي دا چې دا منځ نه دی ځان دې ستړی